هر وګړی سرګردان دی سرګردان دی چا چې د مرسته خوارو فقیرو سره کړي الله د سره مرسته وکړي چا چې دا مرسته کړي الله یې د په هغه دنیا کې په کار کړي ډېره ښایسته مرسته یې کړې الله یې د ډېر اجرونه او وزرونه ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د المقدس خیر بنسټ قدرمن اورېدونکو سلامونه نیکې هیلې احترامات. درنو ملګرو، د بهر هیواد د کاناډا د تورنټو ښار نه چې د افغانانو وروڼو د پیوستون په نوم کومه ټولنه وه، هغې څه موده مخکې موږ ته د دغې سیمې د وبا ځپلو خلکو لپاره نغدي مرسته کړې وه چې هغه مرسته $200 وه چې د هغې روپو نه 1,99,000 افغانۍ جوړې شوې. په دغه باندې په څه روپو باندې موږ دوا واخیسته. 2 کیمپونه مو د دوا ولګول چې تاسې مخکې ذکر واورېدئ، یو په ډاکا او بل د برې ګوډکو په ساحه کې. بقایا روپو دپاره موږ په دغه ساحه کې چې کوم هغه بې سرپرسته یتیمانان وو، هغه غریبانانو چې هغوی په اوس وخت کې ډېری پکې سوال هم کولو، هغه غربا او یتیمانان چې په ټوله سیمه کې پیژندل شوي وو، هغه مو ورته راټول کړل. د هغوی په وینا باندې مو دغه کار وکړ او هرې کورنۍ ته مو 3,000 افغانۍ ورکړې. دغه روپۍ اوس مهال دغو 10 نفرو دپاره موږ ورکړې. تاسې بهتره ګورئ په دې کې هغه اړمن یتیمانان شته، هغه اړمن غریبانان شته چې باور وکړئ څو شپې نهارې هم تېرې کړې وې، ځکه چې د سر سوری نه لري، سرپرست یې نشته. د شهید زرغون شاه ماما خیره بنسټ له لارې چې دغه کومه مرسته شوې وه، د المقدس خیره بنسټ د غړو همکارۍ باندې دغه مرسته ورکول کېږي. درنو ملګرو، د بهر هیواد د تورنټو د ښار د افغانانو وروڼو د پیوستون د ټولنې مشر محترم محمد شریف مومن صاحب او د هغه د ټول ټیم د ټولو غړو نه نړۍ مننه کوو چې په ډېر یو سخت وخت کې زموږ لاسنیوی وکړ. هر ماشوم می پسل کو دی، هر ماشوم می پګریان دی، پاک خدایا امن راوړي. هر وګړی سرګردان دی، هر وګړی سرګردان دی. دلته نه لګیږي ډاډا د خپل کلی بارې کډا، د خپل کلی بارې کډا. دلته نه لګیږي ډاډا د خپل کلی بارې کډا، د خپل کلی بارې کډا. دلته جنگ دې سوله نشتا، که غریب دې او که خان دې، پاک خدایا امن راوړي. هر وګړی سرګردان دی، هر چا چې د مرسته خوارو فقیرو سره کړي الله د سره مرسته وکړي په هغه دنیا کې. چا چې دا مرسته کړي الله یې د په هغه دنیا کې په کار کړي ډېره ښایسته مرسته یې کړې الله یې د ډېر اجرونه او وزرونه ورکړي او الله زړه صبر له ورکړي والله یې د په هغه دنیا کې په کار کړي. امین. سرګردان دی چې د سولې کړو خبرې یو تر بلا مو کړې لري، یو تر بلا